په پاکستان هېواد کې ټولو افغان کډوالو وروڼو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم، لکه څرنګه چې د جون 2025 کال میاشت ده او 3 ورځې وروسته د لوی اختر ورځ ده او دلته زموږ ستاسې د افغان کډوالو د برخلیک خبره ده. اکثره افغان کډوال پر میسنجر او پر واتساپ او دغه رنګه په ټلیفون باندې حل کوي چې زموږ د افغان کډوالو حال څنګه سو، او ځینې کسان پر فیسبوک باندې یا خاص کر پر ټیک ټاک باندې ویډیو خپروي چې افغان کډوالو ته 2 کاله ټیم ورکړل شوی دی. په دې اړوند باندې ما مخکې هم 2 ویډیو کلیپونه خپاره کړي وو، خو هغه زموږ افغان کډوالو یا اورېدلي نه دي یا ورته پام شوی نه دی. وروره د افغان کډوالو دپاره اوس فعلا د 1 ورځې وخت نه ټاکل شوی دی، نه په دې اړوند باندې ناسته شوې ده. ما مخکې هم خپل په خبرو کې دا خبره کړې ده چې افغان کډوالو زموږ ستاسې برخلیک چې دی خاص کر د پیوار کاډو دپاره هغه د جون 20 ته انشاءالله معلومیږي د یونیسیار په وینا باندې چې زموږ یو وفد د جنیوا څخه د ملګرو ملتونو او د یونیسیار د مرکزي دفتر څخه راځي. هغه به د پاکستان د مرکزي حکومت او دارنګه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت وزیر خارجه امیر خان متقي صاحب هم د راتګ اوازې شته چې حکومت د پاکستان دا خبره کړې ده او د افغانستان حکومت چې انشاءالله په دغه میاشت کې به امیر خان متقي صاحب هم راسي. زما خپل شخصي نظر دا دی چې 3 سره جانبین کوم چې دي د حکومت پاکستان، افغانستان او یونیسیار به ګډ په دې اړوند باندې خبرې کوي او زموږ د افغان کډوالو دپاره به یو داسې میکانیزم باندې کار کوي چې زموږ افغان کډوال که دلته وي او که وطن ته ځي د دوی د یو ښه سباوون دپاره به کار کوي. رالو و دې ته چې نن سبا کوم حالات دي، یو خبره دا ده چې دا اوس هم ملګرو ملتونو پر حکومت پاکستان او ایران باندې غږ وکړي چې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ باید تاسې ودروئ. خو موږ افغان کډوال د درېدو په هیله هم نه یو. موږ وایو چې زو باید په یو داسې حل لارې موږ ته ولټول سي چې زموږ کوم د افغان کډوالو دلته شتمنیانې دي، د دوی پراپرټیانې دي، د دوی کاروبارونه دي، د دوی زمیندارۍ دي، دا ته باید یو داسې حل لار پیدا سي چې دوی ته مشکل پیدا نه سي او خپل وطن ته ستانه سي. او رالو د یونیسیار د خوا څخه اوس هم زموږ د افغان کډوالو په کیمپونو کې مرستې روانې دي، خاص کر ایجوکیشن، او دا اوس هم په بلوچستان ایالت ضلع کې د IRC ادارې د خوا څخه د ترکي فاونډیشن په د طرفه څخه د ELP یا چټکو زده کړو دپاره کورسونه، 8 میاشتنۍ کورسونه شروع کېدونکي دي. یونیسیار او کوم اړوندې ادارې چې دي هغه په کیمپو کې اوس هم هغه د پخوا په شانتې د افغان کډوالو سره خپل مرستې جاري ساتلې دي. خو زموږ ستاسې ټول برخلیک چې دی هغه دغه د جون میاشتې نن 3 تاریخ دی، نو دغه زموږ ستاسې کوم برخلیک چې دی هغه تر 20 تاریخ پورې انشاءالله معلومیږي. دا د اختر هم راتلونکی دی، اوس فعلا ټینشن مه کوئ او پاتې شو د ECC کارډو په اړوند باندې او د بیا اسنادو په اړوند باندې چې دی هغه د پاکستان د حکومت د ریسک اتې دی، هغه نور نه پرېږدي. هغه که څوک وایي چې ټیم ورکوي یا بل ورکوي، اوس فعلا داسې هېڅ څرک نه در سترګو کېږي. دا اوس هم پرون په کراچي کې زموږ زیات افغان کډوال چې کوم ECC کارډ یې درلودی یا کارډونه نه درلود هغه نیول شوي دي، هغه به در پولې اړوي. دلته په بلوچستان ایالت کې د ځنګل پیرالېزي او سرانان او سرخاب دا علاقې چې کوم دي 2 افغان کډوالو ته هم د ضلعې انتظامیې د خوا څخه دا خبرداری ورکړل شوی دی چې یو افغان کډوال چې ECC کارډ درلودونکی هغه موږ نه پرېږدو. نو پاتې شو د پیوار کارډ دپاره. د پیوار کارډ دپاره د جون تر 20 نیټې پورې پوس ولې انتظار به کوو چې څه پیښیږي. خو دا کوم چې پر سوشل میډیا باندې کومې خبرې کېږي، اردو وایس میسجونه یې جوړ کړي دي، هغه یو لیټر پخوانی ورسره لګولی دی چې بس 2 کاله وخت ورکړل شوی. وروره 2 ورځې هم وخت نه دی ورکړل شوی. 2 کاله څه کوي، تر اوسه پورې نه دی ناسته شوې ده او ناسته کېږي. د یونیسیار د خپل د بلوچستان د یونیسیار د چیف په وینا باندې چې زموږ یو وفد را روان دی، نو
نو هغه به راځي، هغه به د حکومت پاکستان د مرکزي حکومت سره کښېني. نو هغه هم نه ده معلومه چې مقصد ټیم ورکوي یا نه ورکوي. خو موږ تاسې افغان کډوال باید د 20 جونه پورې انتظار وکړو چې زموږ برخلیک دپاره درې سره جانبه څه کوي او موږ تاسې دپاره کوم لاره ټاکي. نو تر هغه موسم پورې به انتظار کوو. بس خپل د اختر شیبې ښه په خوشحالۍ باندې باید تېرې کړو. نو وروسته د اختره څخه د 20 جونو پورې به انتظار کوو. انشاءالله الله مهربانه دی، زموږ تاسې دپاره به یو ښې لارې راته وټاکي او موږ تاسې هم په دغه انتظار یو چې هر وخت کې زموږ تاسې دا مسایل حل شوه انشاءالله خپل وطن ته به ځو. مننه.